سلامونه درنو هیوادوالو په دې هیله چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هیوادوالو کامې ولسوالۍ ته راغلی یم چې خلک دي چې له ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ دي، نو د دې ټولو کورنۍ ادرس چا راکړی و نو پرله پسې راغلی یم د دې ویډیوګانې کوم، نو د دې حال له تاسو سره شریکه او له موږ سره اوسئ. السلام علیکم خورکۍ، څنګه یې خورې ښه یې؟ وروره ته څنګه یې ښه یې؟ شکر ته خاص دی. شکر دی، مننه. ښه خورکۍ تاسو څه مشکلات لرئ؟ خپلو مشکلاتو په اړه ووایئ. موږ دا مشکلات لرو چې سهار یې خورو ماښام یې نه لرو. زه بیماري زیاده اوس هم چغې وهي، پیسې راسره نشته چې ډاکټر ته یې بوتلم. خیر ده مه ژاړه خورې. ښه مېړه مې د دغې مجبورۍ د لاسه ځان ویشتلی وه، روپۍ راسره نه وه، په ماشوم باندې بیماري ومه. خاوند ځان ویشتلو مجبور و ډېر، زه په ماشوم باندې ناجوړه وم، چا ته پیسې نه ورکولې، زړه یې تنګ شو ایستی خپل ځان ویشتو. ځان یې ویشتو؟ خو کړی ځان. او خپې تاسو وګورئ. کوم ځای دې ویشتلی؟ ما خپه کې بندولو دغه ځای کې ناست وم، د بیټرۍ په سر خوا کې خپه کې مې بندولو، د دروازې نه کش کړم دې ځای کې دا وګورئ هیوادوال، دا ځان ویشتلی د یو د غریبۍ د لاسه، بل ښځی چې دی په ماشوم بیمار و چا ورته پیسې نه ورکول، نو د ډېر خفګان د لاسه ځان یې ویشتی. وګورئ ځان څومره په چا خوږي چې تر څو خفګان ورباندې رانشي څوک په ځان تکلیف نه راوړي. دې ته وګورئ ځان یې ویشتی د ډېر غریبۍ د لاسه. ښه وروره ته خپله څه کار کوې؟ خپله بس غره ته ځو تیږې باره پوه شي، هغه هم کلني کلنۍ بس یا 50 وي 10 یا 40 یې دغسې راوړو. نور کار نشته چې وکړې؟ نور کار نشته دی، کومه دی کار کومه نشته دی، کار روزګار په ټپه ولاړ دی. نو ته چې په 10 او 50 کار کې دا کور څنګه چلی، دا ماشومان دې څه غواړي، د ښځې ضرورت څنګه پوره کوې؟ خپل الله ته ناست یم، الله کاروبار هېڅ نه لري؟ کاروبار نشته دی، همدې د تیږو کار ته ناست د تیږو کار ته ناست یم، دا هم کلني یا کلنۍ. کله دا نور ځوانان ګوري زړه کې داسې نه ګرځي چې د هغې د جیب کې پیسې یعنې هر څه تا سره نه وي؟ ولې نه ګرځي، زړه د غوښې دی، هر څه د ناهیلۍ ژوند دی تېری بس. بس نور هم په سترګو چینی دی، خو غټې غټې اوښکې مې په مخ را روانې. خورې مه ژاړه مه ژاړه، الله مهربان دی. هغه وروڼه چې ستاسو غږ اوري حتما تاسو سره مرسته کوي. اوس دا کور ستاسو خپل دی یا نه، دا په کرایه پروت دی؟ کرایه دی. کرایه دی. ښه اوس دې کوټه کې خو هېڅ شی نشته، لوس دی. دا اوس ژمی را روان دی، یو میاشت وروسته ستاسو دا د تاسو خپله وایي زما ماشومان دي، نو دغه ژمی چې راځي دې کې څنګه تېروئ؟ ښه پوهېږي سیلابونه هم راغلي ټول ځایونه خراب کړي او ستاسو کور داسې خامه دی، دې کې څنګه شپې ورځې تېروئ تاسو؟ مجبوره یې څه وکړو. ښه قدرمنو هیوادوالو، نور د ویلو څه نشته، نو زه تاسو ته څه ووایم، تاسو خپله ګورئ چې دوی د په څه حال دي. هیله کومه که تاسو زړه کې لږ ذره رحم لرئ او ځان ته مسلمان وئ، نو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات په ځان کې پیدا کړي او دغه خلکو سره مرسته وکړي، ټول لاس یو کړي او له دوی سره مرسته وکړي. هیله کومه. وروره دا زموږ له خوا نه واخلئ، هغه وروڼه چې ستاسو غږ اوري هغه به انشاءالله له تاسو سره مرسته وکړي، فعلا دغه خپل ضرورت پرې رفع کړي، انشاءالله مرسته به وشي. قدرمنو که چیرې غواړئ مرسته وکړي نو زما د وټساپ شمېره ده 0 اویا 9 40 283 له دوی څخه